ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي، وینا پرې توی شوې دا سره لکه ګلونه دي. کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو. السلام علیکم. د لغمان د ملي ټلویزیون ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ. نن چهارشنبه د 1415 هجري شمسي کال د سنبلې یا وږي 4مه نیټه ده. ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو تاسو تر دې دمه د افغانستان د ملي ټلویزیون د بیلابیلو خپرونو لیدونکي وئ. اوس هم پام وکړئ د لغمان د ملي ټلویزیون سیمه ییزو خپرونو ته. خو په سر کې څو مهم خبرونه. زه شاکر الله هڅاند یم. بسم الله الرحمن الرحیم. د لغمان مرکز مهترلام ښار کې د اورلګیدنې د پراخېدو مخه ونیول شوه. د لغمان ولایت مرکز د درېمې امنیتي حوزې اړوند فقیر آباد سیمه کې پرون مازدیګر 5 بجې د نایب الله په نوم د اوسیدونکي په کور کې اورلګیدنه رامنځته شوې وه. د لغمان امنیه قمندانۍ له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویلي د یادې قمندانۍ د اوروژنې امریت مسؤلینو له اورلګیدنې سره سم ادفاعوي وسایطو سره پر وخت د پیښې سیمې ته رسیدنه کړې او اور په چټک مسلکي او مؤثر ډول مهار کړی. په خبرپاڼه کې راغلی د اوروژنې ځواکونو د پر وخت اقدام او هڅو له امله د اور د لا پراخېدو د احتمالي ډیرو مالي زیانونو مخه ونیول شوه. د امنیه قمندانۍ د لومړنیو معلوماتو له مخې پیښې له امله د کور مالک ته شاوخوا 80,000 افغانۍ مالي زیان اوښتی، خو د اوروژنې ځواکونو د مسلکي فعالیت په پایله کې د شاوخوا 400,000 افغانیو په ارزښت د احتمالي نورو مالي زیانونو مخه نیول شوې. امنیه قمندانۍ په خبرپاڼه کې له هیوادوالو غوښتي چې د اورلګیدنې د پیښو د مخنیوي په موخه د خوندیتوب لازم تدابیر په پام کې ونیسي. لغمان کې د آی جی پی پروژې له لارې 25 کورنیو ته ګډیان وویشل شول. د صرف افغانستان موسسې په همکارۍ د کوچنیو کاروبارونو آی جی پی پروژې تر چتر لاندې چې د لغمان ولایت الیشنګ ولسوالۍ میلدره کې د 210 کورنیو د اړتیاو د معلومولو په موخه سروې شوې وه. له ډلې 25 مستحقو کورنیو ته د کوچنیو کاروبارونو د پیل او پیاوړتیا په موخه هرې کورنۍ ته 2 ګډیان سره د بچیانو وویشل شو. د لغمان اقتصاد ریاست څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې ویلي د مرستو د ویش په مراسمو کې د یاد ریاست د غیر اماراتي مؤسساتو د فعالیتونو انسجام عمومي مدیر انجینر عبدالکریم فیصل، د کار او ټولنیزو چارو ریاست استازي، د کرنې ریاست استازي او د صرف افغانستان موسسې استازي ګډون کړی وو. د خبرپاڼې له مخې د اقتصاد ریاست استازي د ویش پر مهال ویلي د کوچنیو کاروبارونو ملاتړ د بېوزلو او اړمنو کورنیو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره اغېزمنه لاره ده. نوموړي د صرف افغانستان موسسې له همکارۍ مننه کړې او غوښتنه یې کړې چې د ورته پروګرامونو لمن پراخه او د لا ډېرو اړمنو کورنیو ته د کار او عاید زمینه برابره شي. په ورته مهال هغو کورنیو چې مرستې یې ترلاسه کړي خوښي څرګنده کړه او ویل چې له ورکړل شوو ګډیانو به سمه ساتنه کوي او د عاید سرچینې په توګه به یې کاروي. په خبرپاڼه کې راغلي د آی جی پی پروژې موخه د اړمنو کورنیو اقتصادي پیاوړتیا، د کوچنیو کاروبارونو رامنځته کولو د دوامدار عاید سرچینو برابرول دي. لغمان کې یو شمېر بې جوازه سیاحتي شرکتونو مهرلاک شول. د لغمان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ګرځندوی امریت مسؤلینو په مهترلام ښار کې د سیاحتي شرکتونو د فعالیتونو جوازونو څارنه وکړه. د دې ریاست د فرهنګ او ګرځندوی امیر محمد یعقوب ایوبي رسنیو ته ویلي د څارنې پر مهال هغه شرکتونه چې قانوني جواز نه درلود مهرلاک او مسؤلینو ته د جواز ترلاسه کولو مخکې د فعالیت د نه ترسره کولو سپارښتنه وشوه. هغه پر ټولو شرکتونو غږ کړی چې پرته له قانوني جواز څخه هیڅ ډول فعالیت ترسره نه کړي. د ښاغلي ایوبي په وینا د شرکتونو څارنه به د قانون د حاکمیت، د خلکو د حقونو د خوندیتوب او د ګرځندوی چارو د ښه تنظیم په موخه دوام ولري. ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو د دې سات خبرونه تر بیا ښه وخت.